حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې زموږ مخې ته یو سړی په لاره تېرېدی، ډېره سخته تنده ورباندې لګېدلې وه، تږی و. نو یو څاه یې پیدا کړي، پخوا زمانه کې څاګانې وو، ورکښته سو، د هغه ځای نه یې اوبه وڅښله، ښه ځان یې سیرابه کړي، راووتی. نو د هغه انسان سترګه ولګېده په یو سپي باندې. سپی زموږ تاسو په معاشره کې ډېر خسیس حیوان ده، ډېر کمزوری حیوان، نجس حیوان ده. دا سپی حیوان د دې څاه په دې څنډه کې په دې شاوخوا کې چې کوم اوبه رسېدلې او لندبل لري، لوندوالی لري دا خاوره، دا خاوره په دې ژبه باندې داسې مژله و، ژبه یې ورباندې تېروله، ځکه چې دا سپی باندې تنده لګېدلې وه، اوبه نه ورته میسر کېدلې، څاه ته دی نه سو ورغورځېدلی. نو بس د څاه په څنډه کې څه حصه خامخا مځکه لنده وه، په دې لنده مځکه باندې بې ژبه تېروله. سړی وایي چې یاره زه خو تږی وم، زه خو انسان یم، ورکښته سوم، اسباب را سره دي، لاس و پښې خدای را کړي دي، ځان مې موړ کړي، ځان مې سیرابه کې راووتم. دا خو هم دغسې تنده لري، دا خو هم دغسې اینه لري، دا خو هم دغسې ساه لري، نو په ده خو هم تنده لګېدلې ده. ځکه انسان ته چې تنده ولګېږي، بیا د بل د تندې خیال ساتي. په انسان چې لوږه تېره سي، بیا د بل د لوږې خیال ساتي. په انسان چې مشکلات تېر سي، بیا د بل د مشکل خیال ساتي، درک ورکوي ورته. وایي خپله موزه، دغه انسان موزه، پخوا زمانه کې موزه خلکو په پښو کوله، اوس یې دونه نه پښو کوي، سپین ږیري په پښو کوي. نو موزه یې واخیسته، د اوبو نه یې ډک کړي، نو بیا یې دا سپی سیراب کړي. الله جل جلاله د دې انسان د دغې عمل په خاطر د انسان ته مغفرت وکړه او د انسان ته بخشش وکړه. صحابه کرامو پوښتنه وکړه، صحابه کرامو ته دا واقعه ډېر عجیبه معلوم سو. هغه وی یا رسول الله، سپي په سیراب کولو هم اجر سته؟ چې سپی یو څوک اوبه ورکړي، ډوډۍ ورکړي، په دې هم اجر سته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان لنا فی البهائم لاجرا، زموږ د امت خصوصیت دا دی چې که موږ چارپایانو ته چې موزر نه وي، غیر موزر وي، و هغو ته څه ورکو، موړ یې کو، په هغه کې الله تعالی هم موږ ته اجر راکوي، موږ ته ثواب راکوي. بیا یې وفرمایل چې فی کل ذات کبد رطبة اجر، هر هغه اینه چې لون وي، د هغه په سیراب کولو، د هغې په مړولو باندې الله جل جلاله اجر تا ته درکړي. دا یو لوی سبق ده. انسان خو لا پرېږده چې په حیوان باندې به ته شفقت لرې، په حیوان باندې به ته لا رحمت لرې. نبی علیہ السلام فرمایي چې لا يدخل الجنة الا رحیم. رسول الله مبارک فرمایي چې جنت ته به صرف رحیم انسان داخلي شي. صحابه کرام فرمایي یا رسول الله، موږ خو ټول رحیم یو، ټول مهربان یو. رسول الله مبارک فرمایي چې رحیم دانت دې ته نه وایي چې ستا زوی په تا ګران وي، ستا زوی سره ستا مینه وي، محبت وي، ستا د مور و پلار سره محبت وي، ستا د ورور سره محبت وي، بس خاص مینه او خاص محبت او خاص شفقت دی وي، نه، بلکې رحیم دې ته وایي چې د ټولو مسلمانانو سره دغسې مینه ولري، که عرب دی، که عجم دی، که تور دی، که سپین دی، د ټولو سره به یو رقم مینه لري، لکه خپل ذاتي ورور سره چې مینه لري. بیا به ته جنت ته ننوځې.